بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زم ریحان چالاک او تاسو ګوره الیکټریک ورک ان پښتو. ملګرو، تاسو په دې میز باندې ډېر شي اوزار او ډېر شي سکرو ټولز کاری چې دې ته پیچکس وایي. په انګلیش کې ورته سکریو ډرایور وایي. تاسو به وایي چې چالاک صاحب دکان دی راوړی کو صحیح حساب کتاب دی، خو نه داسې کومه خبره نشته، بلکې زه چې کم کار کوم هغه زه ډېر معیاري او ډېر په سټنډرډ طریقه باندې کوم. زما سره د دې لپاره ټولز هم ښه په برابر مقدار باندې موجود وي او زه د ټولز کوم دی شوقي یم. نو پیچکس چې دی دا زموږ سره یو داسې اوزار دی چې په عام معاشره کې که مونږ وګورو که نه، نو داسې کور به نه وي چې د هغوی کره پیچکس یعنې سکریو ډرایور چې کوم دی موجود نه وي. پیچکس چې دی دا زموږ سره عام طور د نټ یا د سکریو چې ورته مونږ وایو، مونږ ورته پیچ وایو، د هغې د ټایټینګ او د لوزینګ کار کوي. زموږ سره دا زموږ سره څه کوي، نټ چې کومه دی یا مونږ چې ورته ووایو نټ خو هغه بل شی ډیبرۍ، خو مونږ ورته په عام الفاظو کې ځینې خلک ورته دغه هم وایي. زموږ سره سکریو چې کومه دی یعنې پیچ چې کومه دی هغه پې مونږ څه کوو، ټایټ کوو او کولاوو. زموږ سره د دې کار دا دی. که مونږ راشو د دې د بناوټ په لحاظ سره چې دا څنګه جوړ وي، نو په دې کې زموږ سره مختلف قسمونه راځي چې تاسو ته ښکاري. د دې دا چې کومه دي دا لاس کې دا به د دریو ټایپ نه جوړ وي، یا به د ربړ وي، یا به د لرګي وي، او یا به د څه وي، یا به د پلاستیک وي. لکه دا تاسو ته ښکاري دا زموږ سره اوس د څه شي دی، د ربړ دی. دا هم زموږ سره څه دي، د ربړ دی. دا تاسو ته ښکاري. او دا چې کومه دي دا زموږ سره دا پلاستیک دی، دا یو هم پلاستیک دی، دا یو هم پلاستیک دی، دا یو هم پلاستیک دی. او دا دې خوا چې ښکاري دا هم څه دی، د ربړ دی. نو په دې کې زموږ سره د لرګي والا هم وي، خو هغه زما سره نشته. نو راځو او د دې د ټایپس په باره کې تاسو ته معلومات درکوم. ښه، نو که د دې د ټایپس یعنی د قسمونو په بنیاد باندې مونږ ووایو چې د دې څو قسمونه دي، نو په دې کې خو بلا ټایپس راځي او بلا قسمونه راځي. خو زموږ سره په دې کې عام طور چې کوم دغه استعمالیږي دا ټایپس یعنی قسمونه، نو هغه زموږ سره څه دي، 3 قسمه دي چې په هغې کې زموږ سره په اولني نمبر راځي پلیټ پیچکس. پلیټ سکریو ډرایور ورته هم وایي، او دې ته کنونشنل یا سټنډرډ سکریو ډرایور ورته هم وایي. چې زموږ سره دا د مخامخ پراته دي، دې ته څه وایي، کنونشنل ورته هم وایي، سټنډرډ ورته هم وایي، او زموږ سره پلیټ سکریو ډرایور ورته هم وایي. د دې ته ولې وایي چې زموږ سره داسې دا پلیټ وي، داسې سیده وي، نو په دې باندې څه کېږي، زموږ سره سکریو په اسانه کولاویږي. نو په دې کې زموږ سره مختلف قسمونه راځي، څنګه چې تاسو ته مو ووي. بیا د بناوټ په لحاظ سره هم زموږ سره مختلف قسمونه راځي، څنګه چې تاسو ته مو ووي چې د ربړ دي، پلاستیکي دي، او زموږ سره څه دي، د لرګي دي. ښه، ګورئ زموږ سره صحیح د مختلف کارونو د فارم د استعمالیږي. لکه زموږ سره اوس د بجلۍ په کار کې ځان له به استعمالیږي. لکه زموږ سره انډسټریال وایرنګ دی، یا ډومېسټک وایرنګ دی، یا کنټرول وایرنګ دی، یا 3 فیز سیسټم وایرنګ دی. نو پای کې زموږ سره مختلف په بیل ځایونو کې څه کېږي، دا استعمالیږي. د بجلۍ په کار کې چې عموما کوم استعمالیږي، نو هغه به زموږ سره څه وي، انسولیټډ وي. دې ته تاسو وګورئ دغه شان انسولیټډ وي. لکه دا زموږ سره دات والا حصه ده، مطلب دا سیډ د وسپنې نه جوړ دی، او دا شی دی دا زموږ سره پلاستیک دی. دا چې تاسو په بجلۍ کې به کار کوئ، نو څه کېږي، دا زموږ سره څه کېږي، تاسو له به الیکټریک شاک نه درکوي او بچکۍ به ولې چې دا زموږ سره انسولیټډ دی. که اوس تاسو دا یو پیچکس وګورئ که نه، دا زموږ سره سکریو ډرایور نه دی، خو وګورئ دا پکې د ټک لپاره نشان دی، مطلب ته په سټک باندې په دې باندې چېرته نټ وهي یا پې څه وهي او نټ پې راوباسي، نو که ته دا چېرته استعمالوې او داسې دې په لاس کې نیولی او داسې سکریو تاوې، نو هغه څه کېږي، دا لوحې دغه چې کومه دی دا پلیټ دا څه کېږي، ستا د لاس سره ټچ کېږي، نو څه کېږي، تا ته به الیکټریک شاک لګي او خطرې باعث به جوړېږي. ښه، نو ملګرو دا قسمونو په لحاظ سره موږ اولنی قسم د دې وي چې زموږ سره پلیټ سکریو ډرایور دی، او کنونشن سکریو ډرایور ورته هم وایي، او سټنډرډ سکریو ډرایور ورته هم وایي. زموږ سره دویم چې کوم د دې قسم دی هغه دی فلیپس سکریو ډرایور. فلیپس هیډ سکریو ډرایور هم دې ته وایي، یعنې کراس مو والا پیچکس. او دې ته څه وایي، چورس ورته موږ په عام الفاظو کې څه وایو، چورس یا ضرب والا پیچکس. تاسو ته ښکاري دی، خو وګورئ دا خوله څه نه ده، دا 4 طرفونه والا، 1 2 3 او 4. نو په دې باندې چې کوم سکروګان کولاویږي، دې ته موږ څه وایو، چورس وایو. دا که زه راکولاو کړم که نه، تاسو دې خو وګورئ دا چې کومه دی دا زموږ سره سیده دی، نو دې ته څه وایي، دې ته وایي پلیټ. نو یو زموږ سره
چورس شو، یو زموږ سره پلیټ شو. زموږ سره پلیټ سکریو ډرایور شو چې زموږ سره سټینډ سکریو ډرایور ورته هم وایي، او یو زموږ سره فلیپس شو. نو زموږ سره یو چورس شو. په عام الفاظو کې به مونږ دا ووایو چې زموږ سره یو چورس دی او یو سیخی دی، یو زموږ سره پلیټ دی. نو دا زموږ سره پلیټ دی، دا چورس دی. که بیا درته څوک ووایي، زه په انګلیش کې هم دا نومونه تاسو ته وایم، نو دغه تاسو یاد ساتئ. خو که بیا هم تاسو څه مسئله وي، نو په عام الفاظو کې وایي چې دا یو زموږ سره سری، دا یو زموږ سره دغه چورس دی، او دا زموږ سره سری پلیټ دی. په ساده الفاظو کې کوشش، خو زه خو صرف تاسو د پوهې لپاره د انګلیش د الفاظ استعمالوم. نور تاسو کوشش کوئ چې یو شی زده کوئ په خپله ژبه او په خپل الفاظو کې، هغې باندې ځان پوه. افسیټ سکریو ډرایور ملګرو، دا د دې یو دریم قسم دی، افسیټ سکریو ډرایور، چې دا په داسې ځای کې استعمالیږي چې په هغې کې زموږ سره د عام پیچکس یعنی عام سکریو ډرایور یا پلیټ پیچکس چې کومه دی، هغه چورس او دغه پلیټ زموږ سره کار نشي کولی. دا زموږ سره یو راکونټل غونته کې پیچکس وي چې تاسو ته په دې سکرین باندې تصویر ښکاري، او دا په عام ځایونو کې نه استعمالیږي، بلکې دا په هغه ځای کې استعمالیږي چې په کوم ځای کې د عام پیچکس کار نه ورکوي، نو بیا خلک د دغې نه کار اخلي. نو ملګرو، زموږ سره په دې کې نور هم ډېر زیات ټایپس دي او ډېر زیات قسمونه دي، خو دا ما چې تاسو ته کوم وي دا معیاري دي، سټنډرډ دي، زموږ او ستاسو په دې عام معاشره کې استعمالیږي. نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د ملګرو سره شیر کړئ. ما ریحان چالاک اجازت راکړئ. په دې الله مسپارم. د الله په امان.